السلام علیکم ګرانو دوستانو. ډېر خلک یوټیوب نه ډېره فایده اخلي. انټرنټ نه خاص په یوټیوب کې چې کومې ویډیوګانې کوم ضرورت شیان پورته کوي، هغه چې خلک ګوري نو بیا دوی ته ډېرې پیسې پیدا کېږي پکې. نو د یوټیوب له لارې موږ تاسې څرنګه پیسې وګټو، څومره وخت کې موږ ګټلی سو، هغه طریقه زه درته ښیم. او کله چې د یوټیوب چینل کې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایمز، مطلب خلکو تا ویډیوګانې کتلي، هغه پوره سي، نو هغه بعد بیا یوټیوب مونیټایز کولی سو موږ او تاسې. هغو کې نو موږ او تاسې بیا څومره خلک یې ګوري، د هغو په حساب سره بیا پیسې راځي. نو زه نن ما 1000 تر 1000 خو زیات سو، 2000 سبسکرایبر سو او 4000 غنټې واچ ټایم نن پوره سو.
کار ورته وکړم نو دغو شیانو چې ښه ګټه اخیستلی شي، تیار به ناست یې پیسې ګټلی شي. نور هم په الله سپارم، بیا بله ویډیو کې معلومات درکوم. اسټوډیو ته ځم نو په 1 ګنټه اندر کې انشاءالله معلومات ماته راکوي. اتې زه بیا تاسو سره شریکوم. ما 2019 سبسکرایبر پوره شو. زر دوجه کې باید زر سبسکرایبر ولري او 4000 غنټې واچ ټایم ولري. هغه څو زر پوره کولی شي، هغو لپاره هم لاره شته. نو هر څوک وغواړي دا کارونه شروع کړي، ښه دیني شیان پورته کولی شي، نور چې کومې زړې هغو باره کې ویډیوګانې جوړولی شي، پورته کولی شي. څرنګه ډالر پکې ایډ کېږي هغه هم بیا انشاءالله زه ویډیو ته جوړوم. ما بل ملګري اکاونټ هغه هم مونیټایز کړو ورته، نو د هغو $1 تقریبا اوس ورته کې راغی. کوم خلک چې څوړ ویډیوګانې ګوري هغه هلته کې ایډ کېږي، په موبایل کې هم ښکاروي، موبایل کې هم کتلی شي. نو هغه زه بیا تاسو سره د هغو باره کې ویډیو شیر کوم. نور نو د کوم چینل چې ما د پښتو آل ټیپس په نامه باندې ده، تاسو کولی شئ چې دغه نوم چې کوم د پښتو آل ټیپس دا سرچ کړئ. دغو کې هر چیز باره باندې لکه دغه پښتو ډکشنري چې کومه ده، څرنګه موږ یو خط پښتو ژبې ته واړو. ډېر خلک مطلب انګریزي ژبه نه پېژني، نو په دغو کې مو ډېر ښه صاف طریقه باندې درته ویلي دي. تاسو کولی شئ ګټه ترې واخلئ. وایمو باره کې کوم مشکل وي، نور هم ډېر شي باره کې پوره ویډیوګانې درلې دي. او که کوم شي تاسو مشکل ولرئ هغو شي کې تاسو کامنټ کولی شئ چې دغو شي باره کې ویډیو راته جوړه کړئ. انشاءالله چې له ما نه کېږي هغه شی به ستاسو ټول کې ویډیو به پوره درته جوړه کړم او در وبهیلېږم. نور هم په الله سپارم. بله ویډیو کې انشاءالله زده ښیم چې څرنګه کمپنۍ لخوا چې کوم ویریفیکیشن ما ورته ولیږو هغه ویریفای شي، او څرنګه موږ بیا $1 را ایډ کېږي ورته، هغه څرنګه ورته راځي اکاونټ کې ورکېږي. ما خپل بل ملګري ته هر شی مو ورته ټول ډیټیلز مې ورکړی ده، هغو هر شی کمپلیټ شوي دي. اوس یې تقریبا ته ووایم چې $1 ورته کې راغی. نو څوکه هسې ویډیوګانې څومره خلک ګوري، بس ته ویډیو پورته کړه چې هغه ګټوره یې چیز باره کې. لکه داسې ما جوړې کړي، مثال دا ویډیو ما ورپورته کړې، وینه چې مې ورکوله، وینه پروسس یې کوم و هغه مکمل وکړي، او بل څه وڅښي، څرنګه اوبه کاږي، څه وکړي چې اوبه یې د مریض، او نور چې کوم لکه وایمو باره کې ډکشنري باره کې چې ما جوړې کړي. نو خلک یې ډېر ګوري، ځکه نو اتې خو په خپله باندې کمپنۍ له خوا نن میسج راغی ستا اکاونټ اوس ویریفای کړه، نو پیسې باید ورته را شروع شي. نو په الله سپارم. دا اوس مو لا پروسس کې ده، دا اول کوم سټیپ چې هغه پوره شو، دویم پروسس کې ده، دریم کې اتې مثال د خبرې کمپلیټ شي، دریم کې هم یو څه شی غواړي هغه هم بیا زه درته ښیم.